السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ اوسي ختمن اوسي قدرمن لیدونکو نعنی ویډیو زموږ بیا هم د انګلیسي برخې لپاره ځانګړې شوې ده په نعنی ویډیو کې موږ ستاسو لپاره د ناون یو قسم یو ډول راخیستی دی چې هغه ابستراکټ ناون دی ان انشاءالله په نعنی ویډیو کې په ابستراکټ ناون باندې بشپړ رڼا اچوو د همدې به بشپړ پېژندګلوي کوو تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ ښه نو اوس به راشو د ابستراکټ ناون پېژندګلوي او پېژندنې ته چې د همدې څخه هدف څه دی او څه مقصد لري په انګلیسي ژبه کې په کومو وختونو کې او د کومو شیانو لپاره همدا استعمالیږي یا ورته ویل کیږي ښه متوجه اوسئ لومړی موږ دلته یو ډېر ساده اسان تعریف راخیستی دی لنډ ډول ښه things that you cannot touch همداسې وایي چې هغه شیان چې د ټچ کېدو وړ نه وي یعنې لمس کېدلی نه شي فزیکي اړخ ونه لري همدې ته ابستراکټ ناون ویلی کیږي لکه مثال موټر دی فزیکي شکل لري ټچ کیږي دا ابستراکټ ناون نه دی دلته به زه تاسو ته مثالونه وښیم لکه دلته اګزامپل یې دي هپنس خوشحالیانې دي مثال سیډنس خفګان لو مینه هیټریټ کرکه مثال همداسې ترو لای دروغ او رښتیا عین هغه شیان چې هغه مثال فزیکي اړخ نه لري ټچ کیږي نه فقط هغه کلمې وي همدې ته موږ ابستراکټ ناون وایو لکه خوشحالي شوه غم شو خفګان شو مینه شوه نفرت کرکه رښتیا دروغ همدا ډول شیان چې هغه فزیکي اړخ نه لري همدې ته ابستراکټ ناون یایي دلته موږ همدا تعریف په پښتو هم ترجمه کړی دی تاسو دلته ګورئ همدا هم کتلی شئ دلته مو لیکلي دي هر هغه شیان چې تاسو یې ټچ کولی نه شئ یعنې یو پوره وجود ونه لري همدې ته ابستراکټ ناون وایي دلته بیا مثالونه په پښتو هم لیکلی دي خوشحالي غم مینه کرکه رښتیا دروغ او داسې نور نو خدای دې وکړي چې د ابستراکټ ناون په هدف پوه شوي یاست مقصد ته ورسېدلي یاست موږ ډېر په لنډ ډول واضح ډول تشریح کړو نو انشاءالله څه به پکې پاتې نه وي داسې څوک به نه وي چې ویډیو یې کتلي وي چې په همدې کې ګانس وي نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو هم خوښه شوې وي که څوک نوي یاست چینل ته نوي راغلي یاست زموږ چینل حتما د ځان سره تعقیب کړئ سبسکرایب یې کړئ چې په آینده کې هره مهمه ویډیو اپلوډ کیږي بیا تاسو ته په خپل وخت سره دررسیږي ځکه زموږ په یوټیوب نه د انګلیسي څخه بغیر د کمپیوټر آنلاین پیسو ګټلو هغه مهارتونه د هغه په برخه کې هم وخت نه وخت ویډیوګانې اپلوډیږي نو انشاءالله تاسو بیا له هغه څخه هم برخمن کیدلی شئ پیل هلن ښه وه په خدای مې سپارلی یاست